په کابل، پکتیا، پکتیکا او کندهار د پاکستان تازه جټ جازونو بریدونو ته د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد جنایت او ښکاره تیری ویلی دی او ګواښ یې کړی دی چې د دې ځواب به خامخا ورکوي. دا بریدونه تېره شپه د پاکستان جټ جاسونو د کولو نه وروسته په مطبوعاتو کې په دې ډېر زیات بحث روان و، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړه. ورسره په مطبوعاتو کې د افغان طالبانو ځینې غړو دا هم ویلي دي چې په دې بریدونو کې یو وار بیا پاکستان عام افغان وګړي چې دي هغې ته تلفات اړولي دي، خو شمېرې نه دي ښودلي. البته د پاکستانی چې کوم پوځي چارواکي دي هغې ته نږدې خبریالان دا دعوه کوي او د دغې دعوې تصدیق لا تر اوسه نه دی شوی چې په دې بریدونو کې د کابل په پل چرخي کې د افغان طالبانو پوځي یا عسکري مرکزونه په نښه شوي دي او په دې کې دا دعوه هم کیږي چې هلته د ټي ټي پي مشران پټ وو. داسې دعوې پخوا هم شوي دي چې د ټي ټي پي مشران په کابل کې یا په کندهار کې یا په پکتیا کې یا په پکتیکا کې وژل شوي دي، خو د هغې مشرانو نومونه یا درکونه یا پیژنګلو تر اوسه پورې په ښکاره ډول پاکستان د هغې کم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د 26 د فروری نه ونیسه تر د 14 مارچ پورې دا د نږدې 20 ورځې وشوې چې مسلسل یا دوامداره بریدونه روان دي او په دې بریدونو کې چې کم تیر ځل شوي د هغې وروستو بیا د افغان طالبانو د لوري دعوه وشوه چې هغوی د پاکستان په پوځي پوستو باندې په پوله باندې چې کم پوځي پوستې وي هغه یې تباه کړي، هغه یې وویشتې، هغه یې ونیوې او د هغو دعوه چې د 100 نه زیات پاکستاني پوځیان هم ووژل او یو شمېر پوستې ورله هم نیولې دي یا په قبضه کې دي. دغه شان دعوې پاکستان هم کوي چې په دې حملو کې تر اوسه پورې د 400 نه زیات طالبانو عسکر دی وجلی دي او ژوبل کړي دي. البته د آزادو لارو د دې دواړو دعوو تصدیق تر اوسه پورې امکان نه لري. ملکي ملتونه البته وایي چې په افغانستان کې دوی کنفرم یا تصدیق سره دا خبره کوي چې نږدې 50 ملکي وګړي چې تر اوسه پورې وژل شوي دي. د دې بریدونو 2 ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې غونډه وه. په دې غونډه کې د پاکستان په بریدونو باندې هم بحث وشو او دې بریدونو کې البته یو چې ښکاره کم دریځ لیدل کېده د هندوستان، هغه په دې باندې فکرمند لیدل کېده او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستقل استازي نصیر فائق هم په دې باندې سخته فکرمندي ښودلې وه. قسم نصیر فائق چې دغه افغان طالبان د افغانستان نماینده نه ګڼي، خو په ملګرو ملتونو کې ما معلومات دادي چې هغه په رسمي توګه د افغانستان د نماینده په توګه کار کوي او قسم طالبان خپل رسمي نماینده نه بولي، خو د افغانستان دفاع چې ده په هغې باندې هغه کلک دریځ خپل کړی دی او پاکستان ته بیا یاد کړی ده چې په افغانستان کې دننه حملې چې دي د نړیوالو قوانینو خلاف ورزۍ تر څنګ دا د بشري حقوقو خلاف ورزي هم ده او د ملکي وګړو وژل چې د زغملو وړ نه ده خبره. او په دې باندې د هغو سره هندوستان چې کوم نماینده دی هغه د پاکستان دا بریدونه غندي. البته د هغې په جواب کې په ملګرو ملتونو کې 2 ورځې مخکې بیا د پاکستان نماینده دا وویل چې هلته د ټي ټي پي نه علاوه یو شمېر نور هم وسلوال مرکزونه لري او هغه یوازې نه ده چې پاکستان ته خطر دی بلکې نړۍ ته هم خطر دی. او په دې باندې هغه هندوستان هم تورن که چې د دې ترهګرو په شا باندې کم ته چې پاکستان فتنه الهندوستان یا فتنه الخوارج وایي، هندوستان چې دی هغه د طالبانو کومک کوي او دغه طالبان په پاکستان کې اړې ګړې جوړوي. په وروستیو کې چې کومې حملې کېږي لګیا دي په افغانستان کې دننه، نو یو ډېر بې کچه شدید غمجنتوب یا فکرمندي او ناخوښي چې دغه لیدل کېږي او د پاکستان بریدونو ته په افغانانو کې په ډېر سخت تنقید سره
ځواب ویل کیږي او د افغان طالبانو نه هم دا غوښتنه لیدل کیږي چې د دې د واکمنېدو وروسته اوس افغانستان سرحدونه نه دي محفوظ او پاکستان چې ګاونډي هیواد بو هغه اوس په افغانستان کې چې کله مو غواړي او څنګه مو غواړي نو حملې کوي او نن هم پاکستان دا یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر اندرابي ویلي چې دا حملې به روانې وي د دې حملو یا د دې بریدونو هغه وایي چې قلارېدل نشته دی تر څو پورې پاکستان دا ګارنټي یا ضمانت نه وي اخیستلی طالبانو نه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. پاکستانیان وایي چې په بلوچستان کې پښتونخوا کې په نورو سیمو کې هلته د هغو په پوځیانو بریدونه کیږي په ملکي وګړو بریدونه کیږي هغو ته تلفات اوړي ځانمرګي بریدونه کیږي او دا ټول تور چې دی هغه په افغانستان پورې کوي او پاکستان اوس داسې فکر کوي چې افغان طالبان چې په یو وخت کې د هغو ملګري وو دوستان یې وو انډیوالان یې وو تګ راتګ یې لره اوس د هغو خلاف شوي دي او د هغو د دښمنانو سره ملګري شوي دي او د پاکستان کې دننه وینه تویۍ لګیا دي. افغان طالبان البته ما چې کلم اوریدلی دي غوږ مې ورته نیولی دی نو هغه دا وایي چې دوی نه خو افغانستان خاوره د چا خلاف استعمالوي او نه هلته ترهګر شته دی او کوي د هغې ثبوتونه دې وړاندې کړي. اوس دا سلسله روانه ده خو په دې سلسله کې تمه دا کېده په وروستیو کې چې 3-4 ورځو نه چې دا حملې نه کېدې بریدونه نه کېده او لږ ډېر ارامي راغلی وه نو دا ګمان کېده چې گویا څه اوربند طرف ته خبره لاړه شي ځکه چې د پاکستان نه ځینې مذهبي پلاوي چې دي هغه کابل ته ورغلي وو او دغه شانتي د دې پلاو د تګ نه وروستو داسې تمه کېده چې گویا د روغې جوړې څه خبره وشي یا بیا د اوربند څه خبره وشي خو هغه داسې ښکاري چې هېڅ اثر یې نه لره او پاکستان نن دا ویلي دي چې دغه خلک د خپلې اندې ورغلی وو په دې کې چې کوم دی د افغان طالبانو سره چې خبرې اترې شوي د پاکستان د لوري په حکومتي کچه نه ولیږل شوي. البته پاکستان یو خبره چې منلې ده هغه دا ده چې چین هیواد چې دی هغه په دې لړ کې څه هلې ځلې کوي او هغو ته پاکستان خپل مشکلات چې دي یا خپل دریځ چې دی ویلی دی. د دې نه وړاندې داسې تمې کېدی چې په منځني ختیځ کې ځینې هیوادونه لکه قطر متحده عرب امارات ایران سعودي عرب ترکیه ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه کوشش کوي چې دا جګړه ختمه شي د خبرو اترو د لارې په دې باندې مذاکرات یو وار بیا شروع شي خو د منځني ختیځ کې د اسرائیلو او د امریکې په ایران بریدونه چې دي په ځانګړې توګه د هغې وروستو اوس دغه خلکو پام شاید دې ته نشته دی ځکه چې متحده عرب امارات او بحرین او قطر او دا ټول هیوادونه په دغه سیمه کې په دې جګړه باندې په سعودي عرب پورې اوس یو لوی داسې ښکاري چې هغه دخیل شوي دي او هغې کې ځینې هیوادونو دا هم وایي چې د ایران د لوري په هغو بریدونه چې دي نو په دې کې به دی په ممکنه توګه د خپل دفاع حق استعمالوي. نو هلته یو غټ جنجال دی په هغې به یو بل خبره کوو خو دې وخت چې کومه خبره ده کوم چې موضوعات دي هغې کې د افغانستان نړیوالو سره چې زه خبرې کوم نو هغه دا په ښکاره وایي چې د یو آزاد هیواد او د خودمختار هیواد کې دنده داسې بریدونه چې دي هغه په نړیوال ډګر باندې د نړیوالو قوانینو تر مخه د دې سرغړونه ده او دا سرغړونه چې ده دا په ښکاره ډول پاکستان کوي. پاکستان البته د دې تر اوسه پورې په نړیوال مطبوعاتو کې زه وینم او یا د هغو د چارواکو خبرې وینم نو هغه دا وایي چې پاکستان په خطر کې دی او پاکستان دا حق لري چې هغه د خپل هیواد ته د خطر مخنیوي وکړي. امریکې په ګډون داسې یو شمېر هیوادونه دي چې هغه د پاکستان شاید د دې دریځ سره یو څه حده پورې یو اتفاق ښایي او هغه دا وایي چې افغانستان کې طالبانو د واکمنېدو وروستو یو وار بیا دا خطر سوا کېږي چې هلته وسلوالې ډلې وروسته تر بله طاقتورې کېږي او دا د دوحې د تړون سرغړونه ده یا خلاف ورزي ده په کوم کې چې دا ژمنه شوې وه او لوث یې و چې د افغانستان خاوره به د کوم بل هیواد خلاف نه استعمالېږي. اوس زما ځینې سرچینې چې دي په پاکستان کې او خبریالان دي نو هغه داسې وایي چې د پاکستان شاید اوس ډېر ښکاره کوشش دا دی چې اوسني واکمن چې کوم دي د افغان طالبان د هغو خلاف په افغانستان کې دننه د خلکو د راپورته کېدو یو خواهش دی هغه لیدل کېږي او هغه دوی ته اوس د افغانستان حکومت نه وایي د ولس حکومت ورته نه وایي بلکې قبضه شوی قبضهګر رژیم ورته وایي طالب رژیم ورته وایي او د پاکستان د پوځ بیان چې ما اورېده په وروستیو کې نو هغه خو داسې ویل چې دا د افغانستان د ولس د خواهشاتو خلاف په هغو باندې قبضه شوي
خلک دی د دې افغانان چې دي دنه خوشاله نه دي او ځینې ډلې داسې دي چې هغه په دې کې دوی خو مني نه، البته ما چې کوم معلومات دي نو د هغو سره تماسونه یا رابطې هم شته دی. تر اوسه پورې افغان طالبانو چې کوم د پاکستان بریدونه دي کوم ځوابونه ویلي دي، د دې نه علاوه د هغو په خبرو کې اوس هم داسې ښکاري که امیر خان متقي صاحب دی، که ذبیح الله مجاهد صاحب دی، که سراج الدین حقاني صاحب دی، هغه وایي چې اوس هم دوی په دې یقین لري چې دا مسله د خبرو اترو د لارو حل کېدی شي او د مذاکراتو د لارې حل کېدی شي او په دې کې اوس هم د هغو دروازې چې دي د خبرې ته خلاصې دي. خو ورسره هغه دا هم وایي که پاکستان نه قلاریږي او پاکستان هم دغه شان بریدونه دوامداره ساتي او حملې کوي نو بیا به دوی د خپل هیواد دفاع سره د دې غچ هم اخلي. او شپږشتم تاریخ نه وروسته چې کوم بریدونه شوي نو د هغې نه وروسته بیا په پاکستان باندې یو شمېر بریدونه وشو او د هغې پاکستان ومنله هم، یعنی په مردان کې، په نوخار کې، په ثوابۍ کې او ان تر دې په اسلام آباد کې د هغو لېږل شوي ډرون چې و هغه سپرې وتل یا څه هغه حملې وکړې او دغه شان یو غټه فکرمندي چې ده په پاکستان کې ولیدل شوه چې افغان طالبان کولی شي انفلټریټ شي دننه پورې هغو سره کم مواد دی هغه وشي قسم د هغو سره هغه دا ومني چې جټ جازونه نشته دی، د اوږد ځای پورې ګزار کوونکي توغندي نشته دی یا یو غټ منظم پوځ نشته دی. خو بیا هم افغان طالبان ډېر په دعوه سره وایي چې د دې باوجود هم هغه پوره یقین لري چې هغه د خپل هیواد نه دی یوازې دا دفاع کولی شي بلکې په پاکستان کې دننه پاکستان باندې ګزار هم کولی شي. او افغان طالبانو چې کوم د دفاع چارواکي دي مولا یعقوب صاحب یا نور هغه خو دا وایي چې که چېرې په کابل بیا ګزار وشو نو د دې ګزار نه وروسته به په اسلام آباد گزار کیږي. په تیر شو مرکو کې هغه دا خبره کړې وه. د دې ګزار لپاره یقیني خبره ده چې هغه خپل پلان یا منصوبه چاته نه ده ښودلې، خو دا دعوه یې کړې ده. بیا څېړونکي دا وایي چې د افغان طالبانو سره خو د دومره اوږد ځای پورې د ګزار کولو لپاره نه جټ جاز شته دی، جازونه شته دی، نه هغومره میزایل یا توغندي شته دی. نو څه نه څه پلان به دوی ضرور لري او څه نه څه تیاری به ضرور لري چې دا دعوه کوي، ځکه چې دا دعوه هغو کړې ده او په ممکنه توګه هغو سره داسې کوم وسله وي، داسې کوم پلانونه وي. خو بهرحال دا یو ډېره غټه داسې ښکاري چې خبره ډېره پراخه شوه، ډېره غټه شوه. څنګه چې پخوا لیدل کېده یا محسوسېده چې ګنې دا خبره دومره اوږدېدی نه شي، دا خبره دومره غټېدی نه شي، اوس داسې ښکاري پاکستان تر اوسه پورې چې کوم څه کوي یا څه وایي نو هغه خو د هغو د ارادو مطابق کاري. بریدونه روان دي، مسلسل روان دي او یو وخت باندې په یو شپه کې مختلف ولایتونه چې دي په نښه کېږي، یعنی پکتیا، پکتیکا، کندهار او کابل څلورو ځایونو کې بریدونه شوي دي او په ازادۍ سره بیا په مطبوعاتو کې ما لیدل ځینې په ټولنیزو رسنیو باندې لیدل کېدل چې پاکستاني جاسوس راشي، لیدل کېږي، د هغو په موبایل کیمرو باندې ویډیوګانې جوړېږي او بمبارۍ وکړي او بیا لاړ شي، د دې خوا نه پې ټکان کېږي. خو تر اوسه پورې داسې کوم هغو ته زیان چې کوم بنیادي زیان دی د هغې وراړول شوی دی کوم ثبوت نه لیدل کېږي. سم طالبان تر اوسه پورې دا جنایت ګڼي، بشري حقوقو خلاف ورزي ګڼي، غندنې کوي او د بدل اخیستو دعوه کوي. خو داسې کوم عملیات تر اوسه پورې ما ونه لیدل چې شروع کړی شوي وي. څنګه که شروع شو او د دې څه معلومات راغلل نو یقیني خبر ده چې موږ به تر تاسو ته رسوو. همدا د نوزي پروګرام خپل خیال ساتئ.